بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لوی نعمت د الله دین دی او دین کې ځان مصروف کول تعلیم او تعلم د هر مؤمن لازم او فرض دی او علم یادول دا من اهم الواجبات دی. الله وی فعلم انه لا اله الا الله، د توحید نه بمخ کې علم کې. او امام بخاری باب ذکر کوي، باب العلم قبل القول والعمل. په دې کې مدارس دي، څوک په یو طریقه څوک بل طریقه باندې. الله سبحانه و تعالی د مسافرو د پاره او د نور مؤمنانو د پاره د نیټ کې د دعوتی پروګرامونه او د دارالفتاء او سوال جواب د الله د هدایت او سبب او ذریعہ ګرځولې دا او د علم د زیاتېدو د پاره. نو کوم چې زمونږ استاد مرګري دي، الله دې ډېر ښایسته علم ولور کړي او الله دې دوی په علمونو کې زمونږ اجر او ثواب نصیب کړي او الله دې زمونږ استاد علمونه موږ له حجت وګرځي. الله دې په موږ باندې حجت نه ګرځي. نو مرګرو د توجه لپاره یو د خبرې صرف کومه، یو دا دی چې کوشش وکړئ چې د ګروپ کې د غلط سیزونه او بیزی ویډیوګانې دا مشر کوي، مرګرو ته ضرر رسیږي. دا مرګري موږ ته بار بار وایي تاسو وایي د مرګرو ته موږ بار بار ویلي دي، خو والله عالم خو زه خیر د دې کې ډېره ګیلم مه کوئ مرګرو، ځکه دې کې نوي نوي مرګري داخليږي. نو چې کوم مرګری نوی راځي نو هغې ته هم دا حکم دی چې بیزی سیزونه کې مشر کوئ، ځکه ټوله دې کې الحمدلله په زرګونو مرګري دي موږ سانو ټول چې دی هغه ته مشکل جوړیږي او مؤمن به بل ته ضرر نه رسي او د ته هم څوک ضرر نه رسي. دویم دا دی چې دا کومې خبرې موږ کوو، مثلا موږ سوالونه کوو نو داسې مه کوو چې خپل ته متوجه وي. دا یو مدرسه ده او خاص کر مسافر ورونو ته دا وایم دې نه فایده والی. ګوره داسې وختونه ډېر کمي نو ټول سوالونه اورئ، دې کې به دا پیدای چې موږ د یو سوال دوه درې ځل جواب کړی خو ملګری بیا موږ ته ګیلې کوي وایي تاسو موږ جواب نه دی کړی. او وجه دا ده چې موږ خو نوم نه وي لیکلی چې فلاني صاحب دا ستا دغه دی او دا فلانی دی، موږ عامه مسله ذکر کوو. درېیمه دا ده چې عربی کې یو مقوله ده چې والعذر عند کرام الناس مقبولو. عزتمن خلکو ته چې عذر وي هغه یې قبلوي. د اډمن روډ ته استویلي مو چې زه دې وخت کې سفر باندې ما دا اوس شارجه کې او نو سوالونه کوئ خو داسې مه کوئ که نه چې یو بې فایدې سوال یې دونه فایده پکې نه او بس چېرته یو کتاب کې یو ټکی یا بل یو سړی پکې خپل علم ښیي چې صرف دې باندې چې یاره زه ګورم چې دا ماته جواب شي راکولی او که نه. اکثر داسې جوابونه موږ کوم نه. دویم دا دی چې خیر دی لږ ګزاره وکړئ دې ورځو کې ضروري سوال یو سوال نیم کوئ، داسې مه کوئ. که دا بای سوالونه ما اوس د یو ملګري واورېد 4 سوال یې په یو ځل کړي. مسلمان ورور دا خو ډېر مخلوق دی چې 4 پکې ته وکړې داسې پکې نور وکړي دا به وایي څوک بیا او دا به څنګه کېږي. نو زه دې وخت کې لږ سفر باندې یم. الله دې زموږ استاد سفر هم د الله د رضا دپاره وګرځئ. نو مهرباني وکړئ خیر دی لږ سوالونه دې وخت کې کم کوئ. نو انشاءالله چې بیا کله واپس شو نو بیا به د الله په مدد باندې انشاءالله لکه څنګه چې اوس درس شروع دی هغسې به وروسته مې ستاسې سوالونو به دغه کېږي. او بل ملګري ډېري نو اکثر یو ملګری سوال وکړي وایي زما سمدستي جواب په کار دی، نو هغه موږ ته سوالونه دویمه ورځ باندې راولېږي نو بیا هغه خفه وي وایي زما سمدستي جواب چا ونه کړه. ستاسې سوالونه ما له نه راځي دا اډمین له ځي، نو هغه اډمین رول یې ما ته راولېږي نو زه بیا د هغې جواب کوم. زموږ د اډمین محسن صاحب دی، احسان الدین صاحب دی، نور مرګري دي، د حنیف ورور دی، حنیف الله ورور چې هغه هم دغه رالیږي، قاري صاحب عمر دی، نو دی موږ ته هغه راولېږي بیا موږ د هغې جواب وکړو. بیا نو دا یو څو خبرې مې صرف دې لپاره وکړې
چې دې باندې موږ او تاسو لږ عمل وکړو ان شاء الله طریقه د دعوت به اسانه شي. خفه نه شئ زما د خبرو باندې، الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي. دا یو ورور محترم تپوس کړی دی چې دا دعا کم وخت کې ښه قبلېږي او د چا دعا ښه قبلېږي. دا مسله خو ډېره خوږه مسله هم ده او ډېره ژوره تفصیلي مسله هم ده. زمونږ چې کوم دا د اذکارو کتاب دی چې هغې کې دي مدلل ذکرونه او دعاګانې دي نوم باندې، نو دې کې مقدمه کې ما لیکلي دي چې د چا دعا ښه قبلېږي او بیا په کوم وخت کې دعا ښه قبلېږي. نو مسله ډېره اوږده ده، تقریبا څه 20 نه ډېر ځایونه دي هلته موږ لیکلي دي. خو زه به صرف تا ته یو څو دا ووایم چې دغه ځایونو کې دعاګانې ښې قبلېږي. حدیث د اسامه ابن زید او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کې دي چې د خانه کعبې په دننه دعا ښه قبلېږي. د دې په حکم کې دا حتویم هم دی، دا هم جز د کعبې دی. دویم حدیث کې دي د شپې په دې اخیره حصه کې او د شپې په دې مینځ کې چې راپاڅېږي او منځو کې دعا وکړي الله یې ښه قبلوي. جوف اللیل چې راغلی دی. بل دا دی دبر الصلوات فرض مونځ پسې وروسته دعا کول، یا د اللهم ربنا اتنا د سلام نه مخکې دغه ځای کې دعا کول، یا د سلام نه وروسته بنا په اختلاف د علماو باندې. بل دا دی چې کله اذان وشي نو دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. د مجاهدینو صفونه چې برابرېږي دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. دارنګې د زمزم اوبه چې څکي نو په دې کې دعا ښه قبلېږي. ماء زمزم لما شرب، د زمزم اوبه چې په څه نیت دې وڅکلي انشاءالله الله سبحانه وتعالی که دعا په نیت دې وڅکلي دعا الله دغه کوي قبلوي پې. بل سجده کې دعاګانې ښې قبلېږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام وی بنده سجده کې الله ته ډېر نږدې، نو دې کې د الله نه دعاګانې وکړي. عبدالله ابن زبیر به د خپل پلار نوم اغسته، د مور نوم به یې اغسته چې الله دې وبخي. یو صحابي دی هغه وایي زما د 100 نه ډېر دوستانو ما به سجده کې دعاګانې ورته کولې. بل چې مصیبت د باندې راغی صحیح حدیث کې دي چې دې وخت کې هم دعا ښه قبلېږي. بل چې چا د باندې ظلم وکړه د مظلوم دعا دا ښه قبلېږي. د الله نبي وایي د مظلوم د خیرونه ځان وساتئ، دا ډایرک عرش ته رسي. بل دا دی چې پلار بچو له دعا کوي، مور بچو له دعا کوي، دا دعاګانې الله ډېرې ښې قبلوي. ای پلارانو بچو له دعاګانې وکړئ، ای میندو بچو له دعاګانې وکړئ. امام بخاري ړوند و مور له دعاګانې کولې ست الله بنا کړه د هغې په دعا. بل حدیث کې دي دا جمرات شیطان چې ولې دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام چې به دا 2 جمرې ویشتلې نو د سورة بقرې په مقدار دعا یې کړې ده. او هغه درېیمه کې دعا نشته. د صفا او مروه منځ کې دعا ښه قبلېږي. سیدنا عمر رضی الله عنه جړلې ولاړو ګریوان باندې اوښکې را روانې وې. چا ورته ویل عمر صاحب ولې جاړې؟ وایي ما د الله د نبي نه اورېدلي دي چې دا د اوښکو د توی کولو ځای دی. مقام ابراهیم کې دعا ښه قبلېږي. مشعر الحرام مزدلفه کې دعا ښه قبلېږي. عرفه کې دعا ښه قبلېږي. سړی چې غایب او بل دعا کوي نو دا دعا ډېره ښه قبلېږي. رجماتي وخت کې دعا ډېره ښه قبلېږي. ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي او په دې کې دعاګانې کول اخلاص باندې دعا انشاءالله الله دعاګانې قبلوي. یو مسلمان ملګری دی هغه وایي زه د اسلحې استاذ یم، د اسلحې کاروبار کوم او هغه در ادم خیل کې زه جوړوم. نو آیا د اسلحې جوړول د دې شرعاً څه حکم دی؟ دا خبره یاده کړئ چې هر شی چې نو دا اکثر 2 جهته لري. اوبه دي نو که دې وڅکلې کپړې دې پې وینځلې فایده به ترې والې، خو که سیلاب د باندې راغې ختموي دي. بجلی د رڼا کوي خو که لاس دې پکې ورکړه نیسي دي. دغه شان اسلحه هم ده. اسلحه په نیت د جهاد باندې جوړول چې د مسلمانانو سرحدونه پې وساتل شي او د مسلمانانو حفاظت پې وشي او حاکم د وقت دم ته اجازه کړي څه ممانعت نه وي. نو اسلحه خو د مؤمن یو ډول او یو ښایست دی. انشاءالله یو غش باندې حدیث کې راځي الله لسو خلکو له اجر ورکوي او
اسلحه په دین باندې جوړول چې مسلمان په مړ کې او بل وکي دا به حرام دي، دا به نه کې. بل دا اسلحه د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي دي، بخاری شریف کې روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي ټوپک د ساده، وسله د ساده، تور ساده مثلا، نو چاته به په اشاره نه کې. اشاره دا مر چې بس و میشتلې او دا خلک په داخله کې رہی. او نن سبا ګوري دا لوفران خلک دا ټیک ټوک کې دی او دا بل څه شی دی او برډس شي یو بل پکې ولي، بعضې ټوپک راوالي مور ته وایي ابۍ تندي ته دې ګور، هغې دا خیالي چې کارتوس پکې نه وي، ایسته ډز شي، خپله مور ولي، خپل ځانونه ولي. د الله نبي علیه السلام وایي دا کار به نه کې، کیدای شي شیطان د نه غشی وباسي او ستا د لاسه د جهنم په یو ډغل کې واقع شي. نو اسلحه جوړول هغه اسلحه چې هغه یو مؤمن حاکم وقت اجازه ورکړي، نو ان شاء الله دغه څه ممانعت نشته. د قرآن آیات دی وانزلنا الحديد، الله وی وسپنه مې را لېږلې ده، پیدا کړې مې ده کې د جنگ اسباب هم دي. د الله د نبی زندگی وګوره، تورم و غشم و ډالم و، نو بالکل جایز دي، دا حرام نه دي ان شاء الله. دا ورور محترم وی کله چې ما زمیداره کړي او ما باندې زمیداری کومه خرچه پې شوي، نو آیا زکات چې زه ورکوم دا به دې کټ کوم او که نه؟ دا اختلافي مسله ده چې مؤونة الارض الزراعیه، د زمیداری چې کومه ځمکه ده او په دې کومه خرچه شوي، آیا دا به تې وباسي او که نه به وباسي؟ نو دې کې ان شاء الله ما ته خپل دا قول غوره ښکاره شوی دی چې که مثلا سره دې راوړي یا د باندې د لو پیسې فاتي او تا باندې قرض او څه مدرک نه لري، ان شاء الله هغه مخکې وباسطې او به باقي ځمکې نه زکات ورکا. او دا د حي علی الفلاح پروګرام والا فتوا هم داسې ده، او دا د امام مالک او د بعضې علماو نه نقل ده. دا ملګری وایي چې یو انسان نه د سار جمع شوي او دی راشي، نو اول به فرض کوي او که سنت به کوي. مخکینی ترتیب ته به ګوري، تا نه مونځ نه دی ساقط شوی، همغه مونځ دی، خو د جمع فضیلت د نه ساقط شو، نو اول به سنت وکړي او د هغې نه بعد بیا به فرض وکړي. البته که داسې ټیم و چې بیخي لږ ټیم پاتې دی، نو بیا خیر دی فرض مخکې وکړه، سنت به بل وخت وکړي، وروسته بیا وکړي. او د سار سنت مبارک ډېر تاکید هم راغلی، دا به پرېږدی نه، ولو ترددکم الخیل، کاسونه د باندې خپې ږدي نو هم دا به نه پرېږدی. خو د دې دا معنی نه ده لکه بعضې خلک د جومات ستنو شاته ولاړ دي، نه، جمع چې ودرېږي بیا د سار سنت نه کېږي. چې سنت د نه قضا شو د سار، نو د هغې طریقه دا ده چې فرض مونځ جمع نه ده کړې، نو اول سنت وکړه او بیا د هغې نه وروسته دغه مونځ وکړه، دا فرض. او کرالی او جمع ولاړه و سنت دې نه دي کړي، نو جمع وکړه، ځکه اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت لها. او د هغې نه بعد به څلور پنځه روایت په دې دي چې مونځ پسې متصل پاڅېږه او دا سنت وکړه. مصنف ابن ابي شیبه کې دغه دا دی چې بیا نه پاتې شوي، نو بعد ما طلعت الشمس چې نور راوخي چې بیا یې شی کولی. دا ورور محترم وایي یو ځای کې ماشوم پیدا شي او خلک پې پیسې شیندي یا بعضې ځایونو کې ډمانو باندې شیندي، د دې وایي څه حکم دی؟ د دې حکم دا دی چې دا یو حرام عمل دی، دې کې اسراف دی، دې کې اضاعت المال دی، او خاص کر ډمچوري او په هغې کې پیسې شیندل دا د جهنم د اسبابو نه یو سبب دی. الله دې موږ او تاسې ته وساتي. ماشوم مو سنت طریقه دا ده، پلار دې د الله شکریا ادا کړي، ښایسته نوم دې وله کېږدي، عقیقه دې وله بیا وکړي په ټیم باندې، سر دې وله وخروي، هغه دې د سپینو زرو څه وتلي خیراتي دې ورکړي، د ماشوم نه دې تحنیک وکړي او نیک انسان باندې. دا خو نه دی چې یا پې روپۍ شیندي او یو ته ګډېږي او یا ډزې کوي. اهل علم وایي دا حرام عمل دی. دا یو ورور محترم یو تپوس کوي او انشاءالله فایده هم پکې ده ټول امت مسلمه ته چې فایده ترې والي. هغه دا وایي زه سل کرتې صورت اخلاص د ماښام د مونځ نه وروسته ویم، او کله پکې وایي اول کې دا قل ویم او بیا ترې دام کټ کړم، بیا هو الله احد الله الصمد داسې ویم. وایي دا عمل زه څنګه کوم؟ الجواب
سورۃ اخلاص لوستل دې کې یقیني شک نشته چې دا د قران یو سورت دی او حدیث کې دی چې داسې سورت دی چې دا 3 حصے د قران صفه اجر کې برابر دی او هغه سورت دی چې د ډیرو نمونو والا دی، اخلاص، توحید او تفرید او منجیه او نمونه ډیرې دل د عزت یو سبب دی. او هغه سورت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلي ته چې دې سمینه کې دا به جنت ته بوزي، حبک ایاه ادخلک الجنه. او داغه صورت دی چې د دې په ویلو باندې انسان ته د الله محبت حاصلېږي. دا خبرې دی خدا حدیث کې راغلي دي. ارچه دا روایت دی چې چا سلسل سورت اخلاص ویو نو الله به حاجتونه مصیبتونه ول پوره کی. شیخ ابن باز رحمت الله علیه دا تپوست شوی دی، هغه وی د دې حدیث هیڅ سند نشته دی او دا قران او حدیث کې نشته دی. نو دا وظیفه چې ته کومه کې چې سل کارته سورت اخلاص وي او دا بعض خلک کوئی 50,000 ځلی وي او دا ختمونه دا وردونه پې کوي، دا هغه خبرې دي چې الله او رسول نه دی ویلي او صوفیانو د ځان نه جوړې کړي دي. او اهل تصوف چې وو نو دوی په حدیثو کې ډېر دروغ ویلي دي. دا اکذب الناس روایت په الحدیث دي، دوی به دروغ ویلي. چا به ویل که ولې دا دروغ وی من خو د پیغمبر د پاره دروغ ویو، دروغ به نه په پیغمبر وي او نه به د پیغمبر د پاره وي. نو دغه وظیفه په دې طریقه باندې د حدیثو کې نشته دی. او بیا چې تله نیم پکې پرېږدي او نیم وی نو دا بالکل نه دی صحیح. نو وروره دغه ورد پرېږده، دا مه کوه، د الله او رسول نه دي ویلي. خبره ورته ناشنا ښکاري خو ناشنا ځکه نه ده چې په دلیل باندې ده. دا ملګری وایي د جمعې د مونځ باره کې راته خبره وکړي. دا ما مخکې ویلي دي خو د جمعې باره کې دا دی چې څوک جمعات ته لاړ اول او حدیث کې دی چې ثم صلى ما قدر له، چې الله له څونه اندازه کړی و هغه مونځ یې وکړه. د جمعې پر ورځ وختي ځای خاص کر نن ورځ ده صحابهونه 8 رکعات هم راغلي دي، 10 هم راغلي دي، 12 هم ثابت دي، بلکې دین ډیر هم دي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه به 4 رکعات کول. دا چې د مخ کې ټیم ورکړي چې ایماندارو سنت وکړي دا حدیثو کې نشته دی. او کوم روایت چې دی چې کڅوک کینو دغه 4 دی وکي نو دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو اثر دی او هغه به 4 کول. نور صحابونو ډیر ثابت دي او دا کې سندن کلام هم دی. بیا د امام سره چې کله مونځ وکي نو دا غنه بعد حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه دی چې کور ته باغ لاړ نو به 2 رکعات کول. نو سنت کور ته چې به کول به 2 رکعات وکا او که جمعات کې دی کول بعض علما وایي 4 وکا. خیر ته کله صدا دوم یو ځکه ان شاء الله نو څونه چې نوافل وکي الله به اجر درکړي. الله دا ورور محترم وایي زما یو مرګره دی د ویختانو کار کوي، د ویختان اخلي او دا به خرڅي. د موضوع باندې ما کتاب لیکلی دی او الله ډیر قبولیت ولا ورکو، امت ته ډیره فائدہ ورسوله. شمس الضحى باحکام الشعر واللحى. کله چې دیزل منګه چاپ کوو نو اول کې چې ما دا کتاب لیکل دا کاروبارونه نه وو چې دا د ویښته کاروبار دی او دا بل دی او دا بل دی. نو دیزل هم پکې دا مسله لیکلې ده 40 صفحې په دې لیکلې دي چې د ویښتانو خرڅول دا حرام دي او دا د مذاهب اربعه فتوا ده د 4 مذهبونو. نو الله دې خیر کړي. والله کله ویریږو ویښتان خرڅول شو د سینې د وګون ران څوک خرڅ نه کی، دا سترګې ران څوک خرڅ نه کی. دا اجزا د انسان دی او د انسان جز د عزتمند دی، دا به خرڅ نه او د حرام کار تجارت بم نه کې. اے مؤمن وروره، اے مسلمانه، د ګېډې لته سمکه و چې بس سوي او ما د ګېډې ته جمع کوله، بلکې دې ګېډې باره کې دسې وکا چې حلال رزق دې ګېډې ته واچوه چې الله دې منځ قبول کړي، عبادت دې قبول کړي او ذوالجلال والاکرام دې په بچو کې نیکان خلق پیدا کړي. او چې موږ حرام خورو زموږ بچو کې به څه خیر او برکت راشي. او اهل علم وایي ډېر قمقل هغه انسان دی چې هغه د بل د ګېډې دپاره خپل ګېډه په جهنم کې اچوي. ځکه تا چې حرام وګټلې او ټول کور وخوړلې نو د هغو ګېډې پې مړې شوې خو الله به سبا پې تا جهنم کې ورچوي. حرام کار مه کوئ. عبدالله بن عمر صاحب ویلي که روژې او منځونه وکئ
چې حرام نه پریخي والله ک الله دې نه قبول کړي. سلف په ویل هغه انسان چې حرام خوري او مونږ کوي وای دا د څه دی کما یغسل الثوب النجس بالبول، لکه پلیته کپړه چې په بول باندې ډیر احتیاط کوي. دا ورور محترم وای زمونږ یو مرګره دی تورخم ته راځي او دا غي مونږ مسافرانه کیږي کنه کیږي یا 2 ورځې یا 3 ورځې یا یوي چې د سفر په اندازه باندې تقریبا بالکل کیږي مسافرانه مونږ کوي کنه د قسم مالات خو نشته دي. دا ورور محترم وای دا روایت څنګه چې الله د اویا مین دونه په بنده باندې ډېر مهربان دی. اصل خبره دا ده چې حدیث کې راځي محمد رسول الله علیه السلام وای چې یو انځوا او هغه چا د بچی نه جدا کړي و او ډېر متحیر و. بل روایت کې مرغۍ دا چې هغه نه بچی دغه کړي نو رسول الله ویل دا چا په دې بچو باندې د و درمنده ولا او دا بچی ته ور واپس کړي او دا ویل چې الله په بنده باندې د دین ډیر مهربان دی چې دا مور په دې بچی باندې څومره شفقت کوي. بل روایت کې دی چې دا رحمت او یا درجه دی یا 100 درجه دی او الله سبحانه و تعالی د مخلوق کې یو را تقسیم کړی دی او دا نور د ځان سره ساتلې دی. نو کدی روایت ته موږ ګوري الله رحم دا اویا میاندو نم ډیر دی. البته په دې الفاظ دا روایت ما تخپل نه دی معلوم. دا ورور محترم وي چې یو انسان تلاوت کوي او مینس کې چا څه خبرې کوي یا د سلام جواب ور کوي او به تلاغه شروع کی دا تلاوت نعوذ بالله وبسم الله به وای او کنه به وای. اصل دا دی چې ادب د قران دا دی چې کله قران لولي نو د خلکو سره دنیوي خبرې مکوه او چې کله خبرو ته یړو شو به قران بند کا خبرې وکړه او د سلام جواب ورکول د باندې سم ممانعت ناراضي او کله چې تلاوت شروع کې ابتدا کې اعوذ بالله ویوا د سورۃ اولی بسم الله مو سوي وکړه اولی نه خیر د بسم الله مو ویوا. دا یو مسلمان ورور وای ما د یو عالم نه یو حدیث اوریدلې ده چې په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې ده چې ابو هريره رضی الله عنه وای چې رسول الله علیه السلام ویلي دي چې یو سړی به 15 کاله منځو کې فالله به قبول نکي ځکه کې دې شي رکوع صحیح وکي سجده صحیح ونه کی یا سجده صحیح وکي رکوع غلطه وکي. وای دا حدیث څه حکم لري صحیح دی او کنه؟ د جمهور علما او قول دا دی چې په منځ کې تعدیل د ارکانو یعنی فقلار منځ کول صحیح منځ کول دا فرض دی. د بخاری حدیث دی چې محمد رسول الله علیه السلام په صحابي د درېزل منځ وکړه هغه به منځ وکړه د الله نبی به تویل تا مونږ نه کړم به وکړه به یو تویل رکوع سجده د هر څه برابر کوا. بخاری دینه دلیل نیولې د امام بخاری سم چې دا فقلار منځ کول دا فرض دی. بیا دغه روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا مستد احمد کې دی او دا شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه په دې صحیح ترغیب او ترهیب کې دا روایت ذکر کړی دی حکم یې په کړی دی چې دا حسن روایت دی. بس موږ له پوره دلیل چې لکه منځونه په قلاره کوي خسته منځونه کوي د مون ځان مخلاصوي په منځ باندې ځان د الله د عذابونو نه خلاص کوي. دا ورور محترم دته یو اشکال ذهن تراغله دی هغه دا دی چې حدیث کې راځي چې دنیا د کافر جنت دی او د مؤمن د پاره دا جیل دی. نو کله چې دا د هغه د پاره جیل شو او د کافر د پاره جنت شو نو دا دجال ولې تړل شوی دی؟ دا یو اشکال د الله ذهن کې راچلې دی. اصل خبره دی کې دا ده چې بعضی خبرې هغه د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي او دا غي په حکم او په دې باندې کومنګ او تاسو نه پویګو نو امننا وسلمنا دا بوتویو. دا د تمیم داری رضی الله عنه چې فاطمه بنت قیس روایت ده مسلم راوړی ده په دوه طریقو باندې او بالکل صحیح روایت ده. خدلته یو اختلاف د کې دا ده چې دا هغه دجال ده
او کنه، ځکه دجالان دا خو به 30 دجالانی دی امت کې، او زیاتو کم به کې دغه چې راغلی او د ابن سیاد هغې باره کې هم د دجال دغه شوی وه، نور دجالان راغلي وو. نو دا دجال دی، خو دا پته نه لګي چې هغه لوی دجال دی او دا بل دجال دی. دویمه خبره چې دا تا ته کوم اشکال راغلی دی هغه دا دی چې د دې دا معنی نه ده چې دنیا کې څه کافر وي نو هغه به په راحت باندې ته راشه دنیا کافر وګوره د ولږې د لاسه ځان ووژني بعضې، او دنیا د کافرو دپاره جیل دی، جنت دی او د مؤمن دپاره جیل دی. دا د سختۍ سم تعلق نه ساتي. د حدیث معنی وکړه نو چې د حدیث معنی وکړي انشاءالله تا ته به ټول مشکل حل شي. زه د حدیث معنی کوم یو دا دی چې دنیا دا د مؤمن دپاره جیل دی. جیلی په دنیا کې دا په خپله طبع باندې ژوند نشي تېرولی. نو مؤمن چې دنیا کې ژوند تېروي، زندګي تېروي، نو دا به په خپله طبع نه تېروي، دا به د الله او د رسول په د حکم مطابق دغه کوي. او دغه خوب کې یوه معنی ده چې د مؤمن دپاره جیل دی او په هغې کې مؤمن به تکلیفونه ورته رسي، دا به مسه راځي، خو دا علی العموم معنی نه ده. دویم دا دی چې همدغه حدیث د دجال کې راغلی دي چې دا دجال راوځي، یوه سترګه به کاڼۍ، اندامونه به لرې لري، او دا به مهدي علیه السلام چې راوځي هغې پسې به متصل دجال راوځي، بیا به عیسی علیه السلام راشي، بیا به یاجوج ماجوج راشي. دا ترتیب دی. نو داسې حدیث کې دي چې دسه به جنت او جهنم د دی، روپۍ به ورسره ډېرې، هر څه به ورسئ. نو دا معنی نه ده کړې چې دا به همیشه دا په راحت کي، نو کله پې راحت هم راځي او کله پې تکلیف هم راځي. او د جیل د مؤمن د هغې دغه معنی ده. حدیث کې نور هم ډېر وضاحت شته دی، بس په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. دا یو ورور دی، یو تپوس کوي، وایي زمونږ یو ورور چې هغه الحمدلله ډېر ښه داعي دی او د کتاب او د سنت ډېر ښه خدمت کوي. الله دې له ښایسته ژوند په ایمان او اسلام کې ورکړي. د اسلام او د مسلمانانو د پیادې دپاره شیخ اسحاق حفظه الله چې هغه سعودي کې دی او دا درسونه کوي او ډېر امت ته فایده واغسته، او کثر الله من امثاله. الله دې د دې په مثل نور علما هم پیدا کړي. او زمونږ اوس زړه کې هم ډېر محبت دی د الله دپاره. وایي هغه ویلي دي چې میلاد په شریعت کې نشته دی. وایي یو مولوي صاحب وایي چې دا وایي چې په شریعت کې نشته دی، نو دا نشي او عدم دی، نو دا د دې له دلیل وښیي. او وایي قرآن او حدیث کې د دلیل وښیي. الحمدلله هغه خو ډېره علمي خبره کړې ده. او دا چې وایي چې یاره دلیل به د نشت دپاره عدم دپاره کېږي، نو الزامي جواب دا دی چې فتح القدیر کې لیکلي دي چې العدم لا يعلل، عدم له به دلیل نه وي، دلیل به ثبوت له وي. نو ته دلیل پیش کړه که نه چې ابوبکر کړی، عمر کړی، بل کړی بل کړی بل کړی. سید عرس میلاد النبي شوی دی، یو سړی کړی دی، بلکل موږ د هغې خلاف نه کوو. انشاءالله نن زموږ د اهل حدیث هم داسې نه وایي چې دا کنې نشته دی، شته دی، بلکل شته دی. خو که هغه ستا پیغمبر یي او بس صحیح ده، ویې که به ابولهب کړی دی، صویبه زاده کړی وه، عرس میلاد النبي کړی دی. سلطان مظفر الدین اربل یا کوکر چې صحابي لیکلي تاریخ الاسلام کې، په واسطه د احمد ماجن قصاب او هغه بدعتي مولا په واسطه د عمل کړی دی. اوس یې محل الشرک والبدعت کوي. بعضې وایي دی ګستاخ د رسول دی، ګستاخ رسول کافر یي. موږ تعظیم د نبی صلی الله علیه وسلم کوو. او دا ما ویلي وو چې په صحابو کې په زرګونو لکونو صحابه دي الحمدلله او دیندار خلک دي. ودې ښې یو سړی چې خیر القرون کې چا دغه کړی دی، دا میلاد کړی دی، دا عرس یې کړی دی، صرف ابولهب کړی دی، الله دې پې لعنت وکړي. او دا د بدعتیانو عادت هم دا دی، وسیله بالزواج چې نیسي، وایي دا د یهودو وکانو من قبل یستفتحون. کله وایي د بني اسرائیل آیات کې دی، هغه خو بخاري کې دي چې مشرکینو عملو. نو دا خبره چې دا وایي چې شیخ اسحاق حفظه الله دې دلیل وښیي د عدم، ځکه خلک عدم له دلیل وایي، نو بیا خو صحیح ده، مونځ مه کوه، ځکه دا اقیموا الصلاة الله ویلي، ته به له دلیل نه وې. آتو الزکاته، دارنګې لا اله دا عدم دی،
نو الا الله دا خو اثبات دی، ته به د الله د وجود دلایل نه وي. د قرآن کې دا دلایل دي، عقلي دي، نقلي دي، وحي دي، سفلي دي، علوي دي، او د منطقینو اصطلاح باندې انی دي، لمی دي. دا ټول دلایل براهین چې دي دا د څه شي لپاره دي؟ خدا خلک وایي چېرته منګک وایي د کورکمان غوټه مندلې وه، وایي بیا لوټې ته ختلی، ویل چې حکیم الامت پنساري ناست دی او راشئ چې نسخې له جوړې کړو. نو دا خبرې د دې خلکو ټولې غلطې دي. دلایل بالکل موږ سره الحمدلله د دې شته دی، شماره چې ته ویو. یو دا دی چې بدعت وایي دې ته چې قرآن او حدیث کې او صحابو نه د هغې ثبوت نه یې راغلی. ابن کثیر سورت احزاب کې لیکلی دي که دا ښه کار وی وایي صحابه به ورمخکې شوي وي او ته لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الدين الا وقد بادروا الیها. دویم دا دی دا عمل د ابولهب دی. دریم دا دی چې دا په اتمې صدۍ کې وروسته دا بدعت دغه شوی دی دا، او موږ ته دې وښیي شریعت کې هدایه کې چې دا د فقه حنفي معتبر کتاب دی. تقریبا څه د پاسه 40 ځای دا ماته هدایه کې معلوم دي چې عدم نقل په شریعت کې دا دلیل د منع دی. لکه دا مثال ښیي چې اختر له به اذان نه کوي، ولې؟ وایي دا د رسول الله علیه السلام د نه دي نقله. جنازې له به نه کوي، نور بعضې ځایونو کې رفع الصوت به ذکر باندې کوي، وایي دا د رسول الله علیه السلام نه دي نقله. نو دا خبره چې دی وایي دا بالکل غلطه وایي، او الحمدلله دا موږ په دلایلو باندې ثابتوو، او یو ځل نه دوه ځل نه، که مناظره کوي هم پې کوي او که مباهله پې کوي هم پې کوي، چې بالکل دا بدعت دی او ناروا عمل دی او د شریعت خلاف دی. او خیر دی د ده په دې خبره به مناظره اوسه جوړه وکړو، زموږ یو طالب به اوسه مناظره وکړي چې دا وایي چې دلیل به هغه څوک وایي چې هغه شی منع کوي، ثبوت له به دلیل نه وي. داسې دې ولیکي بالکل چې نفي له به دلیل وي او ثبوت له به دلیل نه وي. بس په دې به اوسه موږ بحث وکړو. دا خو دا مسله شریعت کې د ثابت ده، ولې لکه دلیل یې ویوه، کتابونه دلایل نه ډک دي. الله دې موږ د دې بدعاتو نه وساتي او د بدعتونو نه دې الله وساتي، او رب العالمین دې د فتنو نه امت خلاص کړي. والله چې امت په فتنو کې په مصیبتونو کې اچولی دی، او دین درې قسمه خلکو عبد الله مبارک رحمه الله وایي خراب کړی دی: ظالمان بادشاهان او بدعتین مولین او غلط پیران. وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. الله دې موږ د دې فتنو نه ولده کې. شیخ بالکل صحیح خبره کړې ده، او دې سړي دا خبره بالکل سلو کې یو څه لس غلطه ده. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفیق. دا ورور محترم وایي مخکې یو تپوس کړی او بیا ویلي چې یاره زما جواب ونه شه، نو هغه مسله باندې ما ورته ویلي مالې زه پرې پوهه نه یم. دا وایي موږ تاسو درس کړی دی، کم ملګري چې هغې موږ څه درس کړی دی، که دا د قرآن وي او که دا د حدیث وي، او قرآن یې یاد کړی دی، نو بس زما ورته خاصه او عامه اجازه ده، او انشاءالله هغوی له به موږ سند هم ورکړو. خو چې موقع به برابرول غواړي، ځکه چې رساندګي هغه به ول هغه اسباب جوړ کړي، او انشاءالله موږ به ورله ورکړو. خو چې موږ به لږ معلومات هغه کړو چې هغه موږ ته صحیح اطمینان راکړي چې او ما درس کړی دی او ما قرآن ویلی دی. دا ورور محترم وایي د ماښام د مونځ نه اذان نه وروسته دا 2 رکعاته چې دي، چې حدیث کې دې باره کې راغلي دي چې رسول الله علیه السلام وایي چې د ماښام مونځ نه مخکې 2 رکعاته وکئ. وایي دې ته څه نوم وایي؟ اصل دا دی چې یو د هغې سنتو نه چې هغه خلک پرې ډېرې دشمنیانې کوي او خلک په هغې باندې جنګونه کوي، هغه دا سنت دي. سره د دې نه چې فقه حنفي کې هم دي چې متصل به نه ودرېږي، مقدار د رکعتینو دا به ساتي. او دې باره کې تقریبا 14 روایات هم دي. د الله نبي وایي د عبدالله بن مغفل المزني رضی الله عنه روایت دی چې د ماښام نه مخکې 2 رکعاته وکئ. صحابي وایي موږ به رالو، اذان به شوی و، خلکو به د ستنو کې مونځ کوو، او نو موږ به ویلې کنه چې دا وروستي سنت دي، نو دا ډېر بهترین عمل دی، دا کوئ. بیا ورور جانه دې باندې ځان پوه که د مازدیګر نه مخکې دا رکعتونه 4 چې هغه نبي علیه السلام وایي الله دې په هغه چا رحم وکړي چې دا کوي، یا ماسپښین نه وروسته، او دا نور نوافل چې کوم دي
د ته عام نوافل وته وایي. محدثین باب ذکر کوي رکعتین قبل المغرب، یعنی دغه نوافل نه یو دام دي چې لکه مازدیګر نه مخکې شو دا شو چې ته به د ماښام نه مخکې 2 رکعات کې دی، ټول عام حکم د نوافلو دی. او د سنت چې دي دا ټول نوافل دي، خو د بعضو ډېر تاکید راغلی نو مؤکده ته دې وجې نه وایي. دا ورور محترم وایي د مغربي ملکونو ته دا خلک روان دي او د لار کې د مړه شوی دا مرګ د شهادت دی او کنه دی، نو کله ته دین په سیزي او مړه شو شهیدان دي، او که څه بل په سیزي چې وجیان مسلمانۍ نه تنګي او یا د پیسې د وجې نه بل څه قصې، بس الله ته معامله ده ورپرې دی وته. په حدیث کې دونه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دغه مؤمنان نه بیزاره دي چې هغه کافرو منځ کې اوسېږي. او دې باندې زمونږ د شیخ